مې د سترګو پسې نم نه وځي نور مې د سترګو پسې نم نه وځي او بس خو د زړه نه مې لا غم نه وځي مړې کلاره شه مسکی غوندې شه مړې کلاره شه مسکی غوندې شه او مړې ژړا کې تصویر سم نه وځي. د ثوابۍ سره تعلق لرونکي زمونږ ډېر ګران تکړه ځوان شاعر مننه کوم چې بخشالي ته په لومړي ځل راغلی دی هر کله راشي او بیا راشي ګران طارق مشال تاسو کوم چې راشي او خپل شعر من سره وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زملار ورته د واده مبارکي ورکوم. فیضواب صاحب ناست دی ابراهیم صاحب ناست دی مشران ټول ناست دي د سلامونه او احترامات. دوه شعرونه چې یا چې ښه نشه یمه نو ښه یمه یا چې ښه نشه یمه نو ښه یمه او یا چې په سجده یمه نو ښه یمه او زه په طبیبانو نه رغېږمه زه چې تا سره یمه نو ښه یمه زه په طبیبانو نه رغېږمه زه چې تا سره یمه نو ښه یمه او د سوات ملګري ناست دي مشران هم ډېر دي هغوی د دوه شعرونه ډالۍ کوم چې کل کائنات کې ګرځي څوک چې په سوات کې ګرځي کل کائنات کې ګرځي څوک چې په سوات کې ګرځي او دس په وینو وکړي بیا په جومات کې ګرځي او دس په وینو وکړي بیا په جومات کې ګرځي او ما باندې سر ښکلیا په ملاقات کې ګرځي ما باندې سر ښکلیا په ملاقات کې ګرځي او مشال یو دیدن و لا مې خیالات کې ګرځي او نور مې د سترګو پسې نم نه وځي نور مې د سترګو پسې نم نه وځي او بس خو د زړه نه مې لا غم نه وځي مړې کلاره شه مسکی غوندې شه مړې کلاره شه مسکی غوندې شه او مړې ژړا کې تصویر سم نه وځي. نور مې د سترګو پسې نم نه وځي او بس خو د زړه نه مې لا غم نه وځي مړې کلاره شه مسکی غوندې شه او مړې ژړا کې تصویر سم نه وځي او کلام دې فری چې ژوند کې یو نشه ده جي هغه راله ښه ده جي ژوند کې یو نشه ده جي هغه راله ښه ده جي زه په امن پایمه جنګ نه مې توبه ده جي زه په امن پایمه جنګ نه مې توبه ده جي تور او سپین جدا جدا دا څنګه نظریه ده جي تور او سپین جدا جدا دا څنګه نظریه ده جي او فیض صاحب مور زمونږ پلار مې نه شهید دی او مور زمونږ مړه ده جي پلار مې نه شهید دی او مور زمونږ مړه ده جي او هره ورځ دلته کې شوې حادثه ده جي ټول عمر پښتون سره کړې تا دوکه ده جي ټول عمر پښتون سره کړې تا دوکه ده جي او نه د پښتو نه ده ستاسو جنازه ده جي نه د پښتو نه ده ستاسو جنازه ده جي او زړه د چا ازار نه کړې زړه یو کعبه ده جي زړه د چا ازار نه کړې او زړه یو کعبه ده جي او ستا مشال به هلته وي وړاندې مې کده ده جي ډېر مهرباني یو جان مننه.